خان صاحب یو شعر دی ارشاد تقریبا داسې 2 ورځې تېر شي جوړ کړی مې دی او اچھا دغه څه د شعر په طرز درته ووایه ارشاد یا بالکل مفتی صاحب وایي چې زر به شي دغسې ودان لکه جانان افغانستان زر به شي دغسې ودان لکه جانان افغانستان زمونږ رنګ بنګ وزیرستان لکه جانان افغانستان ډېر کښلی وایي چې کډې به بار شي د تورتم لکه جنت به جوړ شي سم او خان صاحب کډې به بار شي د تورتم لکه جنت به جوړ شي سم پکې به وسپړي ګلان لکه جانان افغانستان ډېر کښلی زمونږ ماشاءالله رنګ بنګ وزیرستان لکه جانان افغانستان ماشاءالله مننه یی چې بوخ د زلمی د ټي ټي پی او ورسره امارتي ماشاءالله بوخ د زلمی د ټي ټي پی او ورسره امارتي وژنې د کفر غلامان لکه جانان افغانستان ماشاءالله زمونږ رنګ بنګ وزیرستان لکه جانان افغانستان ته ورشه او یی چې ورته به جوړ شي لوی سقر شي ورته اور به سمغر مفتی صاحب بالکل ماشاءالله ورته به جوړ شي لوی سقر شي ورته اور به سمغر او جوړ به شي داسې قبرستان لکه جانان لکه افغانستان جانان افغانستان زمونږ رنګ بنګ وزیرستان لکه جانان افغانستان ماشاءالله او لوګی کوي تنکۍ ځوانۍ لکه د ګلو ګل غوټۍ لوګی کوي تنکۍ ځوانۍ لکه د ګلو ګل غوټۍ او راځي له هر خوا فدایان لکه جانان افغانستان ماشاءالله زمونږ رنګ بنګ وزیرستان لکه جانان افغانستان ډېر کښلی ډېر خوندور مننه ور باندې نه کوم صرفه ور باندې یم فدا فدا ور باندې نه کوم صرفه ور باندې یم فدا فدا پر سراجي وزیر قربان لکه جانان افغانستان ارشاد زمونږ رنګ بنګ وزیرستان ماشاءالله ډېر کښلی ماشاءالله مننه